بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عویس خان او د جټ ټایمینګ سره د په یو نوي ویډیو کې تاسو سره حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې موږ سره موجود دی زموږ د کلي کیسه شاعر عاقب خان چې هغه موږ سره انشاءالله نوی پروګرام به ریکارډ کوي د جټ ټایمینګ باندې. د پروګرام ریکارډ کولو نه مخکې تاسو زموږ یو ریکویسټ ده، تاسو اوس پورې زموږ د چینل سبسکرایب کړی نه یو، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ. دې سره به تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کوم. سلام نه بعد کې څه شعرونه دي چې دا ژوندونو امتحان دا به تېر شي، دا ژوندونو امتحان دا به تېر شي، د یار څو ورځې دوران دا به تېر شي. سره ګلان به د چمن پر مړاوي نه وي، ښه دا لږ ونې خزان دا به تېر شي. او ځان ساتمه ترېنه دا غټه ګناه ده، ځان ساتمه ترېنه دا غټه ګناه ده، د ساتي په لاس کې جام دا به تېر شي. او امیدوار مینه کې د ښکلي نه نشي، دا د بل سړي جانان دا به تېر شي. ارمنیه کې به یار قدر دې وکړه، ارمنیه کې به یار قدر دې وکړه، مسافر د بل جهان دا به تېر شي. او څه شعرونه نور دي چې اوس بھائی چې ستړي زندگی ده بس روانه ده، ستړي زندگی ده بس روانه ده، غم سره یاري ده بس روانه ده. څنګ کې د کافر چې مسلمان وینم، څنګ کې د کافر چې مسلمان وینم، دومره بې ننګي ده بس روانه ده. ما نه یار جدا د چا د لاسه، ما نه یار جدا د چا د لاسه دی، خدایه تنهایي ده بس روانه ده. ما نه یار جدا د چا د لاسه دی، خدایه تنهایي ده بس روانه ده. او اوس به دې رقیبه خامخا وجنم، اوس به دې رقیبه خامخا وجنم، ستا او یاري ده بس روانه ده. او چا به ارمنیه کې به خوښه، چا به ارمنیه کې به خوښه شي، دا ستا شاعري ده بس روانه ده.